د لوی او بخونکي خدای په سپېڅلي نامه ګرانو لیدونکو السلام علیکم. زموږ یوټیوب چینل ته درته ښه راغلاست وایم. مجیب پښتو وشرموله که ویې ځلوله، خو مخکې له دې چې دغه مطلب در سره شریک کړم زموږ د یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې د بیل نښان هم ووهئ تر څو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په هکله معلومات درکړل شي. هر څوک چې بل ملک ژوند کوي د خپل ملک، د خپل قوم، د خپل ژبې نمایندګي هم کوي. دې کسانو کې ډېر کسان بیا داسې وي چې خپل ژوند داسې تیروي چې خلک د دوی په سر د دوی د ملک، هیواد او ژبې نه کرکه کوي. که مختصر ووایو د افغانستان ټول اوسیدونکي نورو ملکونو کې د افغانستان د سفیرانو حیثیت لري او د افغانستان نمایندګي کوي. راځو مجیب زدران ته. څو ورځې مخکې د مجیب زدران ویډیو د پریټیزنټا سره په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه چې په هغه کلپ کې پریټیزنټا له مجیب سره پښتو وایي. ډېر پښتانه دې پښتو ویلو ډېر خوشحاله کړل. دا د همدې مجیب برکت ده چې نن د افغانستان د نوم د یادېدلو ترڅنګ پښتو په میدانونو کې ویل کیږي او هم په نړیواله کچه لیکل کیږي. که نن کرکټ نه وی او دا د کرکټ ځوانان نه وی، شاید نړۍ به موږ له یوې مخې ترهګر او بیکاره انسانان بللو. خو اوس به د دې ځوانانو په لیدلو ډېر نړیوال فکر کوي چې افغانان څومره مینه ناک او ښه انسانان دي او ډېر به په دې پوه شوي وي چې افغانانو ته دا جنګونه او دا هره بدبختي هغوی راوړې چې افغانانو پرمختګ نشي لیدلی او ان د افغانانو پرمختګ کې تاوان ده. نو دا دی نجیب د هیواد ترڅنګ د پښتو او پښتنو داسې نمایندګي وکړه چې هر افغان پرې ویاړي. پرون د پنجاب ټیم په فیسبوک پاڼه د نجیب لپاره پښتو لیکل شوې وه. هغوی لیکلي وو مجیب بیرته راځي، یعنې څو میچونو کې نجیب نه و لوبېدلی نو پرون یې بیرته نجیب ته سکواډ کې ځای ورکړی و. نو د هغه د راتلو لپاره یې لیکلي وو چې مجیب بیرته راځي. ډېرو پښتنو په همدې پوسټ ډېرې ښې تبصرې وکړې چې یو څو یې تاسو ته دلته وایو. د امیر حمزه سالارزي په نوم د کرکټ یو مینوال لیکلي هیله لرم پنجاب لوبډله به 2019 کال د IPL سیالۍ وګټي او د پښتو له لیکلو نه مو مننه. د یوسف زازي په نوم باندې د کرکټ یو بل مینوال ورته لیکلي کامیابي مو غواړم، له پښتو لیکلو مو مننه. د ذکر الله زکی په نوم باندې د کرکټ بل مینوال لیکلي ځانګړې مننه چې خوږه پښتو مو لیکلې. نو د ویاړ ځای ده چې اوس داسې قهرمانان لرو چې ژبه یې په نړیوالو په نیک نوم پیژندلې. د لوبغاړو باید کلک ملاتړ وشي او دغه رښتیني اتلان په دعاګانو کې تل یاد وساتل شي تر څو نړۍ ته د افغانانو رښتینی رنګ ور وښیي. تاسو دغه ټولو خبرو ته په کتو څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه به په کومنټ کې راسره شریک کړئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخونکي خدای سپارم. د الله په امان.